سلامونه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ویلي ناټو سازمان د سولې له هوکړې وروسته هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د افغانانو ټولو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. کابل کې د امریکا د سفارت چارسمبالي راس ویلسن ویلي د افغانستان د سولې لپاره هڅې پیل شوي دي او د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته باید نړیوال په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ارزګان امنیتي مسؤلین وایي چې د خاص ارزګان امنیه قومندانۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان هلته د ملي اردو د دریم ټولۍ قومندان او 4 نور سرتیري نن د ماین په چاودنه کې شهیدان شوي دي. هند 200 افغان سیکانو او هندوانو ته دایمي ویزې ورکوي. هندي حکومت ویلي چې دغه پریکړه په افغانستان کې د پاکستان ملاتړ لرونکو ترهګرو له لوري افغان سیکانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله کړې ده. او د ترکیې په وان سمندرګي کې د ډوب شویو افغان کډوالو له ډلې د 5 جسدونه نن کابل ته راوړل شول. چارواکي وایي د پاتې کډوالو مړي به په راتلونکو پروازونو کې راولېږدول شي.